هیله لرم چې پټان صاحب تاسې او ستاسې مینوال به جوړ روغ خوښ او خوشحاله یې. د خوب ویزي و ویزي ته ښه په خیر ورسېدله جوړ روغ موږ ته ټول سره جوړه وکړه. و نو انار څه وخت رسیږي؟ یوه میاشت بعد. بس زه دلې درته منتظر یم. چا پر باغ پیښ څه وایي چې داسې وشکانش کوي وروره قرار وایي. السلام علیکم. د هیواد میډیا یوټیوب چینل درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست. دا بیا شوخۍ ته راغلي یو څه دوستان را سره دي، دا به وروسته ځانونه هم درته معرفي کړي. تاسو موږ سره اوسېږئ نو ټکنده غرمه ده راوتلي، څوک وایي لمبېږو خو د اوبو پته نه معلومېږي، څوک وایي انګور خورو خو د باغ پته نه معلومېږي. نو تاسو موږ سره اوسېږئ، ولاک تر پایه وګورئ چې څه پېښه ده، که سره یو شی مې پیدا کېږي که یا بس مازې هسې مو ځانونه راخطا ایستلي دي. دا نو اشوغه ده او په څه نامه موسمه و د پپلزو اشوغه چې تېر ځلې مو دلته یو بل ولاک درته ثبت کړی و. نو اوس بیا را سره اوسېږئ، ملګري به هم ځانونه درته معرفي کړي، انګور منګور به مو خورو، زموږ سره اوسئ. موږ هم دا دې راورسېدلو. استاد وایي د موټر دروازې نه تړل کېږي، خو دلته انشاءالله د امن فضا ده، کوم شی نشته. ځکه دلته تېر ځلې ستاسو په یاد دي دوستانو دا واله د اوبو ډکه وه، خو اوس هېڅ شی نشته، ځکه پر دې خوا باندې اوبه بندې کړي دي په داله کې چې د اوبو کمښت دی. نو هلته خواته هغه دې څوک دی؟ ښه اول به دا ورور ته راوړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه یې جوړ یې؟ ښه خیر یې؟ ولې ګرمي ده په ونې که دا کار کېږي؟ دی وایي ګرمي ده. نو دغه بل ځوان دی، ستړي مه سې. په خیر ورور شکر دی. ته ښه یې؟ په خیر ورسېدله جوړ روغ یې؟ موږ ته ټول سره جوړه وکړه. و نوم دې څه دی؟ حبیب الله درمان. دا دی، دا بیا درمان صاحب دی دوستانو. په دې ګرمۍ کې به ډېر تخلصونه به تړل هغه ورور ته وایي ما ته مه راځه، هغه د لښکرګاه سره ورسېدی. دغه موټر دی جوړ یې په خیره تکړه تازه. څه دې نوم ووایه؟ زما نوم سیدرحمان سمسور دی. هیله لرم چې پټان صاحب تاسې او ستاسې مینوال به جوړ روغ خوښ او خوشحاله یې. نو پټان صاحب راغلي یو دلته په میله باندې واجرېدله چې د دې مؤسسه ساه چیر سي. بالکل. نو بس دوستان دي پروګرام تر پایه را سره وګورئ. موږ به د انګورو میله وکړو که پیدا سوله انګور به در سره وخورو. او دغه یو ورور چې دی د خبرو سره خورا ناسازه دی، وایي زما ګرمي کېږي. او هغه بل ورور خو نو مشوره چې پټو یې پر مخ پیچلی دی، هغه دې ښې وویني دا دغه سره راغلی و دغه دی. ښه سالمه مه ده وایي مه خو داسې نه کېږي. زه چې یو چا سره راوځم حتما به زما مخکې په دې کوچنۍ ولو کې مو اوبه تللې، خو اوس نه پوهېږو چې دا اوبه ولې سره د کمښت سره مخ شوي دي. او چې توتان پاخه سي دا ځایونه نو دوستانو په توتانو خورا باري. نو اوس بیا انګور وخورو. انار څه وخت رسېږي؟ یوه میاشت بعد. ښه ډېر ښه. خامه دیوالونه چې تاسو وینئ دا نو بس پر دغه باغو باندې راګرځولي او دا کې بیل سکون پروت دی دوستانو. تاسې به هم ورته راغلي یاست کله کله داسې ځایو ته چې دا ځای نه خورا ډېر بس هغه انسان زړه ډېر بس ارام وي. په بازار کې بیروبار و رش و کارونه مصروفیتونه یې کله چې
دغسې علاقو ته راووځو دغسې سیمو ته. دلته نو په واقعیت سره هم د چا پام په بله کېږي، ساعت یې تېرېږي، طبیعت یې رسته کېږي. نو که زما منۍ کله کله راوځي دغسې ځایو ته، دغه ولاګ دې په خاص ډول زما البته زموږ د چینل ټولو مینهوالو ته ډالۍ چې یو کوچنی ولاګ دی، څه ټوکې ټکالې به هم کوو. په تاسې باندې به په عموم کې د ژړۍ ولسوالۍ انګور ووینو چې دا طرف ته ټوله باغونه د انګورو دي. نو تاسې زموږ سره اوسېږئ، ولاګ تر پایه وګورئ. ډېره مننه. اوس هوا پای ته پاتې چې که ده نږدې تازه سبزي تازه مهرباني تازه پټانه بس زه دلې درته منتظر یم. پر هغه لار باندې را روان یم کوم چې څه وخت مخکې حکمت الله جان بارک تاسو هغه پروګرام چمتو کړی و. نو اوس بیا زه وتوانېدم چې د یو ولاګ د لارې ستاسو په خدمت یا چوپړ کې حاضر شمه. دلته دوستانو انګور البته پیدا کړله. دا نو بیا داسې دی چې زموږ د دغه ملګرو د دوستانو باغ دی. نو بس په ډاډه زړه کله کله دوی راځي. نو بس د موقع څه مې استفاده وکړه، زه هم رالمه د دغه که څه هم دوستانو غرمه ده، خو بیا هم دغسې ساحې ډېر ښه خوند لري او رقم د هغه چغوکو یو غږ مغ ډېر ښه خوند کوي. دوی یې کور ته هم وړي. ځینې دوستان راځي دلې خوري، خو یا دوی وایي موږ کور ته هم وړو. نو دوی وایي چې مثلا د کور غړي هم حق لري چې باید هغوی ته هم د میوه وروړو. نو بیا هم غسل دی دوستانو. دی نو بیا څه ټوکې هم در سره کوي دوستانو. خدای دې بغلو ته ځان پټوي. انډیواله جوړ یې یا دا څه پکه شا پر باغ پېښ څه وایي چې داسې وشکانش کوي. مقصد تا په لښکرګاه کې بیا خلک تعقیبوي. شکوه واتره درنه پسې در باندې را په دغه سره غرمه دغه په چا خورې نو خو بس ته راځه راځه. نو څنګه دې انتظار صاحب څنګه دې باغونه خوند کوي؟ کله کله په میله کې سړی ورته راسي بیا نو ښه خوند کوي. ما وویله چې دلته څوک په تفریح راسي د دغه ښار د بیروبار و د رشه څخه راووځي نو ډېر ښه خوند کوي په واقعیت سره. بیا چې دغسې دوستان څوک ولري غمونه دې لري چې معنا راځي او میوه خورې. بس د بچي ژوند دی د بچي. څنګه سید رحمانه؟ دغه نو بیا دوستانو دغه سید رحمان چې دی زما خاص مینهوال دی او ډېر ټینګ مینهوال و دی زما ډېر ټینګ مینهوال دی. زړه یې غواړي چې په نښتېژلو کې مې مړ کړي. او حبیب رحمان خو نو
د صفت دغه نه لري بالا صفت محتاج نه دی هغه لایق ځوان دی ډېر تکړه دی د څه ورته وایي ویترنر هم دی دوی نو ګرده ویترنران دي دغه ویترنر دی د چرګانو ښه پوخ ډاکټر دی بله وایي زراعتي چرګان چې کوم دي د غوښین روزل کېږي بلکل موږ بیا د دې مثلا هغه ویترنران یو ډېر ښه ډېر ښه ده خو ځان راورسوئ تر تاسو رحمانه دا تر واچوه او اوبو کې یې کښېږدئ ګوړی نه کې به یخ سر لاس راکړه یا یونسي د بیا مخ پیچلی دی دا سالم احمد ورور سالم احمد مشر دا مریض دی دی بس ویزور خرابوم تازه پټه خرابېده نشته ته دې خپل پرا نوم راته ووایه ورور ها ته نوم نه لرې ستړی لږ چې راغلی خامخا نو بیا وروسته سمیږي اوه ها وای داسې مه وایه ته مه ښکاره کړه تا مخ ښکاره کوي وای ته څه خورئ نو ستا سره سلا وکړو ته څه خبرې ښه سردار ولی خاکسار صاحب بایا دا راته وایه چې څه کار کوې زه خپله نظارتي چرګانو کار کوم ښه ښه په دوې میاشتې کې په دوې نیمې میاشتې کې کور ته راسم وه نو دغه هم بس دوستانو باغ دی ښه دلته راسو بس کور یې ودان د انګورو کله کله بس ورسېږي نه ښه او دغه چې هم بیا دی دا هم دوست دی او هغه چې دی ورونه مو دي دی ولې د خبرو سره داسې نه جوړې دي دا ځوان دی سیاست ورسره لري ښه ښه سیاست لري داسې چې اوس ویډیو کاته سي بیا دی د هغه څه سره سیاست نه لري ښه د ویډیو سره دی سیاست لري بدن یې خارش پیدا کړي سلیم احمد وروره قرار وای ښه وخوري وخوري نو شي جان مسه دا دې د انګور راجیب شه مې خورا نو ته مخ پټ کړی دی وروره مې وای دوستانو بیا هم یاران اخته دي یو واشکی خوري بل غورځي یو خوري بل غورځي اوبو کې د خبرو سره شاک دي زه ته ګوره څنګه پټو پر ځان اچولی دي که څه داسې وایي نه چې انګور په کوم ځای خوري انګور هم ښه یخ سوله نو میده میده اخته دا اوبه ته سول د کمه کېږي د باغ سره وځي د انارو باغ دی وریا د برمیس اوبه راخېږي بیا دې خواته د دغه بل ځوان ویل وای دا په څولاغه راکاږي ولټي په ورته سره تی ولې نه خورې مال یو نقصه دوا به وکړم نو د یو نقصه دوا کوي چې راغلی یا دی موسیقا شربت پیدا زیبازول ګولۍ نشته څه شي زیبازول سیپاسول ګولۍ څه پکې د معدې دپاره هغه سیپاسول د معدې دپاره دي بلې هو ښه ډېر ښه دی بیخي په پوهېږي ملګرو دی خپل یوناني ډاکټر هم دی او ډېر خوښه چې دا نه خوړل کېږي اوس توختې دغه ستونی بر بیخي داسې کې داسې بیا دې ته بیا شونډخاني وایي د بیخي په انګورو کې باچا دی ښه د دوی ډېر خواږه دي ډېر زورور دغه زموږ دغه ډلې مو د خبرو زموږ د وطن هره میوه ډېره خوږه ده بس نو ځان ته خوند لري شکر دی چې دغه میوې لرو هر څه سته شکر دی الحمدلله میوې خو ښه میوې دي خو شکره جوړوي شکره راپورته کوي وه هغه دې بیا ډېره نه خوري دغه پټو چبرځان اچولی دي دی نه خوري چندای ته دا ستا ساعت کم که دا راډو ساعت خو دې ووینه شنه رولیکس دی هغه الماس چې پکې ښکار سوي 200 ګیره تاسو ها وایي ته ګیرېږه ماما داسې بریکان هم نیسي داسې سالیه زه به لا مې کاسې بنده کړه سالیه خدای دې راوړي صحیح دی
دا نه دې چې دکان شروع دي خو انتظار څخه خورا ډېر یخ شول نو 4-5 واشکه وشکوله داسې ولږ څه ځینې وخوړل وای بلا دا نه خوړل کېږي دا ډېر ستوخ دي ډېر خواږه دي نو هیله ده چې تاسو به هم زموږ د دغه کوچني ولاګ څخه څو لحظې خوند اخیستی ګوړې به مو ورته خندلي څو ملګري راسره وه لکه سردار ولي خاکسار و صالح او همداسې سید رحمان حبیب الله درمان دی نو بیا تخلص یې درمان دی دا بل د خاکسارو دوی هلته راته ناستې ګرده او زه دلته لوړ ولاړ یم څو لحظې به لا در سره پاتې سو دوستانو تاسو ولاګ در سره شیر کړئ د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره چې یو څو شیبې را سره وخاندي ملګري د څو ټوکې ټکالې وکړلې هیله ده چې تاسو یې خفه کړي نه یاست او که زما څه هم کومه لفظي تېروتنه کېږي هغه راته بخښئ ډېره مننه تاسو لا هم زموږ سره اوسئ دغه د انګورو کوچنۍ میله لا پاته ده چې یخېږي هغه خوري چې یخېږي هغه خوري دا نو تاسو چې وینئ دغه تر ډېره پورې چې معلومیږي دا د انګورو باغونه دي او هغه خواته دا د غره دې خواته بیا ځنګل دی په ځنګل باندې موسما دی هغه ځای خو تر ډېره حده پورې انګور دلته ډېر دي اوس نو بس د انګورو مغه اخري موسم دی باغونه ټوله اجاره سوله بس نو اجاره دارانو یوړله خرڅ یې کړله خدای پاک دې وکړي چې بزګرانو ته یو څه رسېدلي او خپله مالکینو ته یو څه پیسې رسېدلي ولې چې دوی هم یو کال په دې باندې خواري کاږي ځینې دواوې دي ورکوي او بزګر تر ډېره حده پورې ملګرو ستړی په دې خاطر چې په سخته ګرمۍ کې تېر ځلې موږ رالو دلته په دغه باغ کې واجه صاحب اخته و هغه د دوا ډبه یې په شا وه نو ډېر خولې باندې را روانې وې ډېر ستړی و بس خدای پاک دې وکړي چې هغوی ته هم یو څه رسېدلي او سید رحمان ته وویل ته موږ په پارمانو کې کار کوو بلې و په چانس په فرمان دا د پارمانو په اړه راته ووایه دغه زراعتي چیچان چې دلته راوړل کېږي یا مثلا په کندهار کې خپله فابریکې شته دا په څونه موده کې غټېږي دا خو مخکې چې وو مثلا د پاکستان د پنجاب څخه موږ ته را رسېدل نه نو اوس شکر الحمدلله کندهار په خپله په ځان بسیا دی نه په خپله کارخانې لري په شرندام کې شکر الحمدلله هم د چیچانو کارخانه لرو هم دغه فیټ چې کوم دی دغه دانه خوراکه دا چې جوړېږي دغه د دواوې چې دا جوړېږي نو شکر الحمدلله کندهار خپل ځان پوره کړی دی ښه ډېر ښه نو اوس په دې خاطر باندې دلته دا قیمتونه یې ارزانه سوله د ګرانو ښاریانو ته د غوښې هم په ارزانه قیمت وړاندې کېږي نو موږ ته هم اساني جوړه سوه ولې مثلا خپل د کندهار شیان مجې اسباب دي نه هر شي سره موږ بلد یو بلدتیا لرو مثلا پیژنو یې نو نور خو نو چرګ هېڅ مشکل نه لري څونه وخت نیسي تقریبا څو شپې نیسي چې دوی ته فارم ته لومړی راوړل سي د کوچني چیچانو څخه دوی دغه غټ چرګان جوړېږي دا په 40 شپې کې مثلا په 40 ورځې موده ده نو بیا دوی د خپل وزن پوره کړي 2.5 کیلو مثلا پر 1000 چیچانو باندې 1000 چرګانو باندې دوی 80% دانه وخوري د دې تعداد پوره سي بلابد که چیرې په خوړله مثلا هغه داسې کېږي چې دانه دوی څومره خوري غونده غوښه نسي کوی ښه یعنې دوی چې هغه خپل که 2.5 کیلو وزن یې که 3 چې پوره کوي هغه خوا ته بلابود نسي کولی پر 80% چې پوره کوي هغه خوا ته بلا بیا ګټه نه کوي بلابود دومره وزن نسي کوی کوی یې سي دومره خو لږ کې هغه څونه چې مصرف کوي هغونه نه راګرځي بله یا و دغسې دی ښه ډېر ښه بس خدای دې آباد لره څونه وخت کېږي چې کار په دا کار اخته زما خپله تقریبا 6 کاله به مې کېږي چې په اخته یم ښه څونه راضي د دغه خپل مسلک او کاره څخه ډېر راضي یم د الله څخه راضي یو مثلا چې حلال خواري او مثلا حلال روزي ځینې برابروو نو ډېر دا مو داسې سو مثلا خپل مسلک مو وګرځېدی بلکل نو هغه ځوانانو ته چې ستا د عمر یو هغو ځوانانو ته څه پیغام لري چې لا هم لاس تر زنې ناست مثلا وایي چې یا کار نسته و یا زړه نه غواړي کار ته هغو ته دې څه پیغام دی هغو ته مې دا پیغام دی چې تاسو خواري وکاږئ زیار وکاږئ مثلا داسې نه کېږي چې ته لاس تر زنې یا پر کور ناست یې یا مثلا د ملګرو داسې خپلو همزولانو سره پر ځای ناست یې چې کار نسته روزګار نسته
ته وګرځېږه، ته خواري وکړه مثلا زیار کوشش حتمي یو څه په لاس درځي، حتمي یو څه په لاس درځي. نو خدای پاک وایي ته حرکت که زه زه برکت پکښې واچوم. بالکل ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. خدای دې آباد لره چې وخت دې راکوي. ځئ وګورئ. کوچنی ولاګ هیله ده چې ستاسو ته خوښ وړ ګرځېدلی او څو لحظې مو پام په بله سوی او بخښه کوئ که چیرې ما په ټان څخه یو لفظي تېروتنه سوې یا زما د ملګرو څخه، تاسو بخښه کوئ. خامخا انسان عجزه دی، ځینې وخت یو څه ویل کېږي چې هغه بیا پر مقابل لوري باندې ښه نه لګېږي، خو بیا هم زه خپله هڅه کوم چې په ایډیټ کې ځینې شیان اصلاح کړم. خامخا میله د ځوانان دي، یو څوک یو څه وایي، یو څوک بل څه وایي، خو حق اوليت لیدونکي دي چې ځینې شیان دي چې باید ونه ویل سي او خدای دې وکړي چې پام راسره په بله سوی. هدف مې دغه و، که نه موږ دلته د دوی سره په میله راوتلي وو، نو داسې ناپامه مې ولاګ ته نیت سو چې یو ولاګ جوړ کړم، تاسو ته یې پرېږدم او تاسو ورڅخه څو لحظې خوند واخلئ. نو ستاسو ټولو څخه ډېره مننه چې زموږ کلیپونه او ولاګونه او فعالیت خوښوئ، لایک کوئ، کمنټ کوئ. نو یو څو ورځې مخکې یو ملګري کومنټ کړی و چې ته هر وارې وایې چې ویډیو شیر کړئ، شیر یې کوئ. نو اوس نه وایم، په دې نه وایم چې که لیدونکو ته ښه خوند ورکړي حتما به یې شیروي، حتما به یې لایک کوي. خو زما خپله دا کوچنۍ هڅه دغه ده چې هر څه چې که کلیپ وي که ولاګ وي چې په چوکاټ کې دننه خلکو ته ښه خوند ورکړي، د هغه څخه څو پیغامونه واخلي او د تفریح باعث یې وګرځېږي. نو په همدې مورد نن راغلی وم دلته تاسو ته مې دا ولاګ چمتو کړئ. خدای دې وکړي چې ستاسو هم د خوښې وړ ګرځېدلی. ستاسو ټولو څخه ډېره زیاته مننه، ستاسو له حمایت څخه نړۍ مننه. خدای مو ښاد او آباد لره. نور نو ماته اجازه راکړئ، ښه وختونه ولرئ، ښې چارې ولرئ، پر ژوند مو د ګلونو باران. په پای کې دغه کوڅه بیا هم راسره ووینئ، دغه خړې خړې کوڅې د کلو کلو دیوالونه دي. ډېره مننه، ښه وخت.
هیله لرم چې پټان صاحب تاسې او ستاسې مینوال به جوړ روغ خوښ او خوشحاله یې د خوب ویزه ویزي و ویزي ته شه خیر ورسېدله جوړ روغ موږ ته ټول سره جوړه وکړه و نو انار څه وخت رسیږي یوه میاشت بعد بس زه دلیا درته منتظر یم چا پر باغ پیش څه وایي چې داسې وشکانش کوي وروره کرار وایي